اکثر زمونږ معاشره درته ګوري څه یا کرکټ یا ډمان یا لیونی یا ټیک ټاک یا نور څه داسې ښه سړی هغه دی چې داسې څه ګوري چې یعنې ګناه ورته نشتي خو نه پکې د دنیا پیدا شتي او نه د آخرت دا پکې ښه سړی دی دا ښه سړی دی چې لکه داسې څه ګوري صحیح ده چې ګناه پکې نشتي خو پیدې هم نشتي نه په دنیا کې نه په آخرت کې نور دا راشه وګوره څه څه ته موږ ناست یو څه څه موږ ګورو کوم طرف ته دا معاشره روانه والله سړی پرې سخت غمجن شي او افسوس کې شي قومونه نور قومونه کوم طرف ته روان دي موږ کوم طرف ته روان دي موږ هیله بیله ټیک ټاکو له او فحاشۍ له او دې له زور ورکو یعنې خلک مخې ته ځي موږ په شا روان پښتانه مشهور وو په دې باندې چې دوی د پردې او د حیا او د عزت خیال ساتي پکار دی دې کې ترقي شوی دی چې موږ داسې ویلی چې د پخوانۍ زمانې نه اوس خلک ښه شوي دي نه چې څومره ورځې او شپې تېرېږي موږ پسې روان یو موږ هغه شته چې کوم ښه صفات دي موږ کې هغه موږ بیلو څه د لاسه یو څو روپو د لاسه چې په انټرنېټ باندې ګټلی کېږي بعضو ورته خپلې ښځې راویستې دي په خپله او دا دومره عجیبه دنیا ده که نه چې څومره سپک وي او څومره د خباستونه کول په پښتنو کې به زه پښتنو خبره کوم پښتنو کې به ته چلېږي ډېر احترام سره یې کوم زه به خپل هم پښتن یم خو کوم چې حقیقت دی هغه به حقیقت وي په هغې پرده خو نشو راچولی اوس الحمدلله د پښتونخوا د پولیسو ورته مخه شوي ده الله دې ورته ښه مخه کړي چې دا څومره خباستونه یي چې دا ټول ختم کړي الله دې ورله طاقت ورکړي او د چا چې دې طرف ته سوچ شوی ده الله دې هغه له اجرونه ورکړي دا د معاشرې کامیابي ده دا هغه حقیقي په معنو سره په پښتنو په معاشره باندې خفه کېده دي چې ته دوی ته هغه لارې بندې کړي کومې لارې چې د دوی د تباهۍ دي او هغه لارې ورته کولاو کړي کومې لارې چې د دوی د کامیابۍ دي که هغه دنیوي کامیابي ده او که هغه د آخرت کامیابي ده رب العالمین دې زموږ دا معاشره د هر قسمه ګناه نه وساتي او دغه خلکو ته چې په کږه لار روان دي رب العالمین دې ورته هدایت وکړي الله دې پوه کړي مقصد د خبرې دا دی چې د شپې ته دومره وخت په انټرنېټ کې ته ضایع کړي دا چې ما ته یو به پکې ما ته وایي چې نه زه یې نه ګورم دی به هم کم سے کم لس منټه خو به تېرې کړي نه لس منټه ګوره ما ډېر لږ ووي خو کم سے کم ځه دې لس منټو کې چې ته صرف 2 منټه د الله ذکر وکړي رب العالمین دې دا ټوله شپه ساتي ټوله شپه او سحر به راپاسې طبیعت به دې هم برابري او منظره به هم ځې کیدای شي تهجد توفیق ته هم میلاوي شي موږ ټوله شپه انټرنېټ وګورو سحر مونځ خو لاړې راغی پکې چې انټرنېټ یې کتلی بیا چې راپاسو نو څوک را سره خبره نشي کولی ډایرېکټ ورته خوله ووځي چې هلته طبیعت هم خراب دی کار نه لاړ شو د کار مزه نشته کار نشو کولی مزدوري کې برکت نشته ولې ځکه چې موږ ټوله شپه خرابه کړې ده نو نقصان زمونږ خپل دی او ګټه هم زمونږ خپله ده که موږ چېرته د الله او د الله د رسول ومنله که هم نه منله زموږ خپل تاوان والله اعلم دا یوې خور سوال کړی دی وایي زما سخر چې دی یو څو ورځې مخکې وفات شوی دی او د هغه 2 زامن دي یو زوی دقه دی چې دا ورته واده ده او یو بل او دواړه بهر ملکونو کې مزدوري کوي او مور یې یوازې ده او هغه د بلډ پریشر بیماره ده او د زړه بیماره ده نو یو خو څوک د ساتلو نشته بل دا چې یوازې ناست دی نو غم یې ښه ډېرېږي نو موږ داسې کولی شو چې دا راوغواړو ترتیب وله جوړ کړو دا موږ سره دا وخت تېر کړي او په دې کې به د عدت هغه وخت